نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما آمنت بالله صدق الله العظيم. عزت مندو مسلمانانو او غیورو پښتنو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د موضوع د مور او پلار د حقوقو په حواله سره رب کریم فرمایي یره تاسو د خپل والدینو ډیر زیات قدر کوئ، د هغوی احترام کوئ. قرآن مقدس کې رب کریم دغه ذکر شو د آیات کې وبالوالدین احسانا، د مور او پلار سره احسان کوئ. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، په دې دواړو کې یو بوډاوالي ته ورسېدلو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تاسو دې دواړو ته اف قدر نه مه کوئ. حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یو صحابي ته پوښتنه وکړه. امام بخاری دا حدیث راوړی دی خپل کتاب صحیح بخاری کې. هغه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله زه احسان د چا سره وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي قال امك. دا صحابي ورته فرمایي یا رسول الله د دې مور نه علاوه زه بیا د چا سره احسان وکړم؟ رسول الله مبارک ورته فرمایي وایي د دې مور سره بیا احسان کوه. دا صحابي په دې یو پیره باندې خاموش نشو، په دویم پیره باندې خاموش نشو، په دریم کرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بار تپوس کې یا رسول الله احسان زه د چا سره وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ملګریا ته احسان چې کې ښېګړه چې کې نو ته د خپلې مور سره وکړه. په څلورم کرت دې صحابي بیا تپوس وکړو نو رسول الله ورته وفرمایل د خپل پلار سره. دې حدیث ته که موږ سوچ وکړو نو دا درې کرته د پلار سره د مور سره احسان خبر راغلی ده، یو کرت چې کوم دی دا د پلار سره ده. نو فقها ذکر کوي او محدثین او شارحین د احادیثو ذکر کوي چې یاره دا داسې خبره ده چې مور تکلیف ډیر برداشت کړی دی په نسبت د پلار باندې. د ولادت مسله ده، دغه شان د ګېډې باندې د بچي د ګرځولو مسله ده، بیا هغو له د پی ورکولو د رضاعت موده ده. نو دې وجې نه د مور دا حق چې کوم دی دا ډیر زیات سیوا دی. دیو جنا زمونږ یو امیر محترم هغه مور وفات شوله. چې مور وفات شوله نو بار به هغه چې کوم دی نو یو ورځ یې ګاډۍ رایستو ډریور ته وایي یاره ته داسې کار وکړه چې د سفر دعا ووایه. هغه وایي حضرت ما د سفر دعا وویله، وایي د دې نه علاوه خپل تسبیحات پوره کوئ. تسبیحات مې پوره کړو. بیا ورته وایي حضرت دا راته ووایي تا زما نه مخکې دا تپوس نه دی کړی، نن ته دا تپوس زما نه څنګه کې؟ هغه ورته وایي ګوره وایي مخکې چې زه له کوره وتم نو زما مور ژوندی وه، په ما پسې د مور دعاګانې وي، د مور سایه وه په ما پسې. نو که زه به هر څنګه بې دعا به م روان شوم نو شاته په ما پسې مور دعاګانې کړي دي. نن په ما پسې د مور د دعاګانو هغه دروازه چې کوم دی بنده ده. نو دې وجې نه زه تا ته وایم چې خپل تسبیحات پوره کړه او په قلار باندې ځه. دې وجې نه د چا چې مور ژوندی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دته د جنت دروازه چې کوم دی کولاو ده. مور او پلار یې ژوندي دي، دواړه دروازې ورته کولاو دي. یو ژوندی دی مور ژوندی ده، پلار وفات شو، د جنت یو دروازه چې کوم دی بنده ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و یاره تاسو که جنت تلاش کوئ او جنت غواړئ نو دا جنت د مور د خپو د لاندې دی، دا بل ځای کې نه دی دا جنت. یعنی د مور احترام وکړه، د مور قدر وکړه، د مور چې کوم دی نو د هغې خدمت وکړه. طالب الله تبارک وتعالی جنت چې کوم دی درکړي. عزتمندو مسلمانانو ستاسو مخکې ما دا درې څلور خبرې عرض کړلې. موږ او تاسو له پکار دا دي چې د خپل مور هغه موږ ډېر زیات احترام وکړو، د هغې قدر چې کوم دی وکړو. ابرز یو کس راته خبره کوله زمونږ د دې کلي د علاقې دی، هغه وایي قاري صاحب زما دې په رب باندې قسم وي ما نه مور لاړله، ما نه هر څه ورک شولو، ځکه چې وایي ما د واده 8 کاله شي او په 8 کاله کې ما د مور سره په یو کپ باندې چیس کړې ده. نو نن زما مور نشته، ما ته پته ولګېده چې په ما باندې ټوله دنیا چې کوم دی دا نیمګړې ده. رب کریم دې څو خبرو باندې رونو موږ او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.